ورته پته وکنه چې دا کونټی خو کونټی ده. علما لیکي دا هغه امسا و چې پشتن نسبن د شعیب علیه السلام لاس ته را رسېدلی و، او دا هغه و چې حضرت آدم علیه السلام ځان سره کوم لس څیزونه د جنت نه راوړو، یو پکې د امسا وه. ایم وله ورکړه، لورې م ورته په نکاح کړه، ګډې چیلې م وله ورکړې. را روان دي یو مقدس ځای دی وادي سینا، هلته چې راورسېدل نو د بیبي یې د ماشومانو د ولادت تکلیف شروع شو، اولاد یې کېده. دغه وخت کې انسان ته د ګرموالي د اور ضرورتي او د دویم زنانه ضرورتي. حضرت موسی علیہ السلام چوکت یو ځای کې اور ولید، رڼا وه. بیبي ته وایي ته دلته کښېنه، انی آنست نارا، ما اور ولیده، لعلی آتیک بقبس، یو شغله درته راوړم، ورځمه یو شغله به راوړم، اور به درته بل کم. ګورم اور سره به خامخا څوک وي، نو څوک زنانه کوي نو تاله به راولم، ستا خدمت به مو کړي. ډېره ښه ده. بیبي ورته ویې خو د علاقه کې بلده وه، وی داسې وکړه چې ځان سره د امسا واله شپه ده، توره تیاره ده، باران هم وریږي نرې نرې، سیلی او هوام ده، دا امسا ځان سره واخله او دا پڼې دې په خپو کاسې نه چې ته مار یا لړم څه شي دله ټک در نه کړي، او امسا م واله چې ته څه حیوان میوان دله نقصان در نه کړي نو ورشي. چې هغه اور له ورغې یو دغې را واغېسته، څه ورته وي دا اور کې شوړه یې را واغېسته، او چې اور ته وکتل اور د اونې په سر بلیږي. اور د اونې به اور اغېستي، انسان خو نشته او نه څوک شته، اونې به اغېستي اور. شوړه یې را واغېسته، هغه اور ته یې ور مخامخ کړه، چې دې اور ته شوړه ور مخامخ کوي، هغه اور ته بره کېږي. دې شوړه ور اوچتوي، اور ته نور هم بره کېږي. حیران خو شو چې دا عجیبه اور دی، نه اونه سوځي، نه لوګی شته، نه بوی شته. ځکه اور خامخا بوی هم کوي او لوګی هم کوي. د دې اور نه بوی شته، نه لوګی شته، نه تو شته. اور خو تو هم کوي، لیکن خو تو هم نشته. دا خو اور نه معلومیږي. ځکه دا اور خاصیت هم دا دی چې دی به تو کوي، لوګی به کوي، بوی به کوي، کوم ځای چې بلیږي شي به سوځي. نه اونه سوځېږي، نه بوی شته، نه لوګی شته. او عجیبه دا ده چې شوړه ورولم نو دا اوچتېږي، ښکته کېږي، رڼا اعلی مزیداره کړي. دا خو اور نه دی، دا خو څه بل څنګه رڼا ده. دی په دې سوچ او په دې فکر کې دی غم کې دی چې आवाज ورته کېږي، اے موسی انی انا الله، زه الله یم، فاخلع علیک انک بالوادي المقدس طوا، ته مهرباني وکړه پیزار دی وباسه. دا اخوا دی خوا ځای نه دی، دا ډیر مقدس او پاک ځای دی. ځکه چې الله تا سره کوم ځای کې خبرې کوي نو دا ډیر مقدس او پاک ځای وي. او طوا د دې نوم دی، پڼې دی وباسه. دا اواز چې دا اورېده، اواز چې اوري د ښي طرف نه م اوري او د ګس طرف نه م اوري، د برنم اواز اوري او د ځمکې د طرف نه م اوري، د مخې نه م اوري او د شا نه م اوري. حیران دی چې عجیبه آواز دی. علما لیکي چې د الله آواز و، د الله د آواز تعلق د غوږ سره هم نه دی. ګورئ مونږ خو چې کوم آواز اورو د انسان نو په دې غوږونو یې اورو، د الله آواز انسان په هر ځای اوري، هر شریف اندام په هغې آواز اورېدلی کېږي. نو دی یو خوا بل خوا ګوري چې د آواز د کم ځای نه دی، بره ګوري، ښي طرف ته ګوري، ګس طرف ته ګوري، مخکې ګوري، شاته ګوري، الله ته کم ځای. نو ورته آواز کوي چې ته کم ځای الله. کله یو خوا ګوري، کله بل خوا ګوري. هغه د بیبي مسله په ځای پاتې شوه او د الله سره د الله خبرې واورېدې، یو تجلی یې ولیدله، یو خوند پیدا شو. رب العالمین فوراً ورته بشارت او زیری ورکړي چې تعالی ما پیغمبري درکړه. خو پیغمبري بېشکه ډېر لوی عزت دی، حقیقت تا دی، ډېر لوی احترام او ډېر لوی عزت دی، خو لوی بوج هم دی. اسانه خبره نه ده. دې طالبانو ته موږ دا پټکې د کال په آخر کې تړو، موږ وایو دا خو یو ډېر لوی عزت دی، تا نه خدای عالم جوړ کړ.
او دا پټکې د مشرۍ نښه ده که څوک پوهېږي د عالم په قدر او په عزت. ځکه د پیغمبر او د خدای د علم ته وارث شو د هغې عالم جوړ شو، ډېره لویه خبره ده. خو ګورې عزت هم دی خو ډېر لوی بار هم دی، په سر د لوی بوج کېښودلی شو، اوس به دا دین بل ته رسول هم غواړي. نو پیغمبري خو لوی عزت او لوی شرافت دی، خو لوی بارم دی، داسې بار دی چې فوراً ورته وایي اذهب الى فرعون انه طغى. لوی دشمن دی فرعون سرکشه زلال شو او هغه ته اوس دین ورسوه. اپوی کا او دا خو اسانه خبره نه ده، بادشاه له به څوک ځي وررسېږي به څنګه او هغه ته به دا خبره څنګه کېږي. د ده ژبه کې لږ غوندې لکنت هم خبرې به صفا نه شوې کولی. صاحب ژبه کې مې لکنت دی او چې په سړي باندې دې ژبه کې لکنت او په ده باندې لږ هیبت راشي د ده ژبه اړو کار نه کوي. سړی مې هم د هغوی د قوم وجلی دی، هغه دشمني هم را پورې ده. خدای یو کار وکړه الله، او د الله کار کې خو انکار نشته او نه کولی شي. داسې وکړه چې زما ورور دی هارون ملګری مې کړه، دوه به یو په یو بل به ډاډ یو. که زه خبره کې انخطېدم زما خبره به هغه کوي، بس ورځو به نو. خو الله ورته وایي چې دا خبره به دې ومنله، ستا ورور هارون مې هم پیغمبر کړ، هغه ته زه اطلاع ورکومه، هغه د ښار نه بار ستا استقبال هم وکړي، پیغمبر مې هم کړ او یریږه مه، تا له داسې طاقت در کوم چې فرعون څه کوي چې د هغه نه مضبوط بادشاهان هم تا ته لارې به در کوي. حقیقت تیرونو عزت د چا په اختیار کې دی او طاقت د چا په اختیار کې دی. یو غواړي تعز من تشاء و تذل من تشاء، څوک ذلیله کي او څوک عزتمن کي. وی داسې وکړه چې د امسا دې وغورځوه، چې امسا یې وغورځوله هغې نه یو لویه اجدها ښامار جوړ شو. دې وروسته شو ویم لا تخف مه یېرېږه سنعیدها سیرتها الاولی، ګوتې یو سو همغسې امسا به ته جوړه شي چې ګوتې یوړې بیا ته همغه امسا جوړه شو. وی دا خو دې مضبوط او لاس دې په ګریوان کې ومنډه، چې لاس یې ګریوان کې ومنډه وي بار راوباسه چې راویې ویسته، داسې شغلې رڼاګانې ترې ختې چې لکه د سپومې او د انور غوندې به شغلې او رڼاګانې کولې. واضمم یدک الی جناحک تخرج بیضاء، لاس ومنډه راوباسه تک سپین بخیږي. من غیر سوء آیة اخرى، څه برګي مرض به پینی او نه سره بیماره بی، دا به دویمه نښه شي. زه اوس فرعون لزا کا خوا دې خوا کوي، داسې شی مې دله درکړه چې کونټۍ غورځوه دې ټیزونه به اچوي، منډې به وایي، غږ هم درته نشي کولی. لاس ګریوان کې منډه شغلې به کوي، د په سترګو به د هغې اثر کېږي، پړک کې به د هغې روښنایي اثر کېږي، که او دې نه مني خو یریږي به. راغې را روان شو، رور هارون علیه السلام لار کې استقبال وکړه او د الله حکم و نیغ په نیغه فرعون دربار ته ورلل. لاول خو درباریانو نه پرېښوده، خو بیا یې پرېښوده او بادشاه ته فرعون ته ورسېد. خپل تعارف ورسره کوي، صاحب زه دې وپېژندم؟ نه ما خو نه پېژندلې، زه هغه هلک یم چې هغه تا سره ماشوم لوی شوی یم او بیا لاړم مال الله پیغمبري راکړه او بذات الله ما ته حکم وکړو چې د فرعون ته ورشو دین ورته ورسوه. سپېرله پکارو چې د الله را لېږلی شوی پیغمبر د ده په نوم قدر یې کړی وي، چې اوهو زم دومره شوم چې زما متعلق الله تا ته حکم کړی چې دله ورشه، ما کې جرم دی، ما کې لویي ده او الله هغه محسوس کړې ده، بادشاه ته لته ورکړې وې او د الله خبرې منلې وې، نو لوی نیکنامي او نوم به شوی وې د دنیا کې هم د الله په نوم. هسه وایي ورته سپېره او ته وایي ښه درې خبرې واوره. یو خبره خدا ده چې ته مونږ ماشوم لوی کړې، رکوټ هم لوی کړې، اوس راځې مونږ ته نصیحتونه کوې. دویم دا دی چې ته خو مجرم یې، اوس جیل کې دی چو، تا به زمونږ سړی دی وجلی دی، خره خدای په اسانه ګوتو له راوست دی، اوس به تخت دی کم خوا. او درې مقصد دې څه دی، په مقصد مې لاول پوه کا. هوښیار دی فرعون، دا بادشاهي ګورې په قمقلتوب هم نه کېږي، هوښیار دی. مقصد دې څه دی؟ وی مقصد خو مې دا دی چې زما یو الله دی، یو رب، شریک هغه نشته. ته ځان ته خدای وې، که فرعون به وي انا ربکم الاعلی، زما نه لوی خدای بل نشته، وی ستاسو لوی رب زیمه. ته ځان ته خدای وې، دروغ، دا غلطه خبره. ستا نه مخکې دا دنیا چا چلوله؟ ستا له بادشاه نه اخواله دنیا څوک چلی؟ او تا له دا ژوند چا درکړی او دا رزق څوک درکوي؟ او دا خوب دله څوک راولي او دا ویښه دله څوک راولي، ډوډۍ دله څوک درکوي؟ دا لاس پې دله څوک لقوي؟ داسې مه کوه.
سرزوری مکوا، الله یو امنا زه د الله رسول یم.